یار خال دې پر رخسار باید چې وینا جانا پر دې باغ یو چوکیدار باید چې وینا جانا نه د آرام ستوري راخیږي نه سپوږمۍ د آرام له انسانانو خالي سوې د نړۍ د آرام کله مصرې له سترګو ځي کله مې تورې اوښکي زما په وجود کې وچې سوي دي دا نورې اوښکي چې غم جوړ وي د ژوند زهل ته پکار یم او پکار یم د کفن غوندې پر هر مړي هوار یم او هوار یم کوز د مینه د ولې ژاړې مشکه راسي میلمانه راغلي دینه یا به دې هسې زړګی بد وي یا به دې بل لما نشه موندلی وینه. سلامونه د قدر وړ لیدونکو او حاضرینو یارانو، هیله د جوړ روغ خوش خوشحاله به یاست. دا چې د کشر ورور مطیع الله منظم شادي مو تېره شپه تېره کړله په سالون کې. هلته مو په پام کې نیولې وه چې یو مشاعره یا یو مجلس ولرو د دې ادبي ملګرو تر څنګ، خو بدبختانه د ځینو مشکلاتو په خاطر تقریبا لغوه شوه خپرونه داسې په نیمایي کې. نو بیرته نن د همت صاحب پر ځای باندې سر راټول یو، دلته په څراغ راډیو کې شتون لرو. نو بس د ګوتو په شمار څو ادبي ملګري سره راغونډ یو، یو څو شعرونه به درته ووایو سره، او احمد جان او بل کوم ملګری یو بل هم شته، مایکونه چې په لاس کې دي، یو زمزمه به هم درته وکړو سره. د خیره سره را سره اوسئ. دا چې مشاعره یا د مجلس څوک را شروع کوي، څنګه را شروع کوي، دا به دا چې اوس د کیمرې تر شا دی مایک ده ته ور اړوم، نور به دی را پیل کړي د خیره سره. خدای دې لنګه کړي دنیا له محبته، خدای دې لنګه کړي دنیا له محبته، چې بچي یې سي پیدا له محبته. د مجنون مینه به ټوکې درته ښکاري که خبر سوې چیرې زما له محبته. او محبت خو څه وړه خبره نه ده، متاثره دی الله له محبته. او چې ملا مې په اذان کې اشنا یاد کړ، ما ته راغلله ژړا له محبته. د دنیا کارونه نسته په جنت کښې، استثنا دې وي سیوه له محبته. او ما ویل څه دي چې همت په خوشحالیږي، ما ویل څه دي چې همت په خوشحالیږي، مور مې وکړله خندا له محبته. نو زما هم سلامونه ومنئ قدرمنو دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ به یاست. شادۍ تېرې سوي دي، ټول ملګري انشاءالله دوستان خوشحاله دي، خوښۍ شېبې دي همدغسې ډېرې. نو بیا مو یو کوچنی محفل اماده کړی دی د خیره سره. نو په ننني محفل کې به شعرونه هم لرو، ترنمونه به هم لرو. خوشبختانه چې ملګري ښه په خوشحالي سره راټول سوي دي او په خوشحالي به محفل مخ ته وړو. نو لومړنی پیل یې راکوو په شعرو باندې. چپ لاس ته مې ښاغلی کمنیار یار صاحب ناست دی، یار صاحب ته میک ور اړوم تر څو خپل ښکلی شعر را سره تر لیدونکو پورې ورسوي. مهرباني ښاغلی یار صاحب، زه بیا دلته در بستا کړم میک. زما هم سلامونه ومنئ درنو لیدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ روغ یاست. څنګه شعر سره شریک کړم؟ بس کمنیار صاحب داسې شعر را سره شریک کړه چې هم یې لیدونکي خوند پر واخلي، ستا پر شعرو به حتمي هر څوک خوند اخلي، او هم موږ خوند پر واخلو، هم به طنزیه اړخ ولري، هم به بل سر ته پرېږده که زمین صاحب بل سر ته پرېږده. واه شعر داسې دی: یا ګلاب سه یا اغزی سه، له دې دواړو نه یو شی سه. یا ګلاب سه یا اغزی سه، یا ګلاب سه یا اغزی سه، له دې دواړو نه یو شی سه. یا بلبل یا توردلی سه، له دې دواړو نه یو شی سه. او یا قربان له خپل وطن سه، یا پیراره سه له خاورې، یا قربان له خپل وطن سه، یا پیراره سه له خاورې.
یا چغال سه یا زمری سه د دې دواړو نه یو شی سه او یا حدیث غزل کې راوړه یا بربند لفظونه عام که یا حدیث غزل کې راوړه یا بربند لفظونه عام که یا کسکر یا بریالی سه له دې دواړو نه یو شی سه یا د دوو روپو ګیلیټ سه چې د پورته څوک چې نه وي یا د دوو روپو ګیلیټ سه چې د پورته څوک چې نه وي یا الماس غونجې غمی سه له دې دواړو نه یو شی سه او یا د پلار محبت راکه یا په شکل د پردو سه یا د پلار محبت راکه یا په شکل د پردو سه یا کاکا سه یا خدری سه له دې دواړو نه یو شی سه او یا پر ننګ ناموس شهید سه یا انګریز که د کور غړي یا پر ننګ ناموس شهید سه یا انګریز که د کور غړي یا پښتون یا پنجابی سه له دې دواړو نه یو شی سه او یا د پوهې بل مشال سه یا په جهل کې ځان ورک که یا د پوهې بل مشال سه یا په جهل کې ځان ورک که یا شین خر سه یا سړی سه د دې دواړو نه یو شی سه او یا همت سه نوښتګر سه یا نادسازه کمینیار سه یا همت سه نوښتګر سه یا نادسازه کمینیار سه هله ژر سه ګړندی سه له دې دواړو نه یو شی سه ډېره ډېره مننه قدرمن کمینیار صاحب بس یا به کسکر سه یا به بریالی سه په وړه خبر مې اوښکې سې روان یې د جانان سره یې فرق نسته چندان یې په دې ښار کې لمونځ مکرو دی هدیره ده دلته ښخې زما ټولې ارزوګانې د کمینیار صاحب په بغل کې بل تکړه شاعر محمد الله عبرت صاحب ناست دی عبرت صاحب نو احمد خان ابله شپه ماشاءالله اخلاقي شعرونه که څنګه دي دا مایک راپورته که نو د احمد پر عبرت صاحب یقین د شاعر شک نه راتلی نو عبرت صاحب مهرباني لیدونکو تر څو عبرت صاحب شعر پیدا کړي زه به د عبرت صاحب یو خاطره د سر شریکه کم تېره ورځ یې په ټیکسي کې یو بیک هم پیدا کړی و او بیک یې پیدا کړی و تاوان یې هم وکړي هو بیک چې خلاص کړي بس هغه پر تاوان سو نور به د بیک په اړه نه غږېږو ارشاد یې کوي عبرت صاحب مننه زر صاحب چې یخې شپې د ډسمبر وي او لمرین مخ وي ته اوس دا د جون جولایي ګرمي وګوره او ستا د ډسمبر چې یخې شپې د ډسمبر زوم ته ډالۍ کې خو بیت یې تا پاکستانو واه 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 هغه بیتونه د خپله ځان نه ډالۍ کوي راجع کېږي چې یخې شپې د ډسمبر وي او لمرین مخ وي زما به هره ورځ لړلي سره کم غربت مو دومره فاصلې په منځ کې راوستې چې غربت مو دومره فاصلې په منځ کې راوستې چې پر دغې شپه وي او پر ما د ماپښین مخ وي ما د رڼو ستورو د شمار نه مخکې خوب ویسي ما د رڼو ستورو د شمار نه مخکې خوب ویسي سهار چې کښېنم اسمان نیولی شین مخ وي او د تور پنجاب هوا په ژمي کې دوژخ ته ورته په ژمي کې دوژخ ته ورته د جنتي کابل په دوبي کې واورین مخ وي او عبرته ما چې شیطان منع کړي له دغه کاره شیطان منع کړي له دغه کاره خپله نیولې زما و سترګو ته یاسین مخ وي چې یخې شپې د ډسمبر وي او لمرین مخ وي زما به هره ورځ لړلي په زرین مخ وي ډېره مننه نو لیدونکو دا و
محمد الله عبرت. مخکې سمین صاحب یادونه وکړله چې احمد پر عبرت شکمن دی چې دغه بیتونه رښتیا هم د ده خپل لیکي د یو پخواني غټ یا په اصطلاح د لوی شاعر څخه غلا کوي او بیا پر موږ باندې په خپلو تېروي. نو دا چې په هغه اړه همت صاحب څه وایي هغه به دی راته وایي. بالکل عبرت صاحب یو چا ماته وویله چې کندهار ځینې شاعران یې غوښته چې را معرفي یې کړم. هلته موږ یو ګروپ لرو. بیا مې د عبرت صاحب ورته معرفي کړي. ما ویل دا په کندهار کې ښه شاعر دی. هغه چې له ده شکل ته کتلي وویل دا نه یې قبول کړی. خو متاسفانه بله ورځ خوشبختانه به وایم چې هغه د ده غزل ترنم کړې وه. هغه د ده غزل ترنم کړې وه. بیا مې ورته وویله چې دا تا چا ترنم کړې دا نه دغه عبرت دی. عبرت د کندهار ښه استعدادي ښه شاعر دی. عبرت صاحب خو ماشاءالله خبره کوي یعنی احمد صاحب. احمد وایي چې دا ستا ډاکټر چې وګورم دا شعرونه ستا نه معلومېږي. وروره دونه خبرې ما نه دي دونه خبرې ما نه دي کړې لکه څونه چې سمین و تا به خپله او داسې یو څو هلته نور ملګرو هلته په دا واده کې په ما پسې وتړلې. وروره ما یو کوچنۍ خبره کړې وه ته نه کوچنۍ خبره به نو تا کړې. ورځ زه وم زر صاحب و چنار صاحب نو موږ ولاړو هلته دوی په کوټه کې بانډار کوئ. نو هلته چې ولاړو نو ده موبایل راوکښې نو ستا یو دوه درې شعر یې راته وویل. باره هغه بیا داسې ما ته نه ویل دلی خو د اختر په اوله موږ دلته رالو که ستا یاد یې همت صاحب دلته موږ رالو. باره ده راته ویل دا د ده شعر. ما ویل یاره نه به یې د ده شعر. نو بس سمین صاحب یو څه وایي. ته خو ما هم نه منې داسې خو نه دی چې اوس یوازې عبرت صاحب ما تا منه ولې ستا شعر مې نه دی ویلی. کومه خبره ما نه منې دا پتا راوړه دی نو بس ده ته به څه نه وایم. نو دوستانو د عبرت صاحب څخه ډېره ډېره مننه چې زموږ دغه بانډار یې په خپل ښایسته کلام او شعر سره راښکلی کړي. یو سړی چې دوستانو شاید تاسو ډېر وخت پر رسنیو باندې نه لیدلی، البته په اورېدلی به مو یې خو لیدلی به مو نه یې. زموږ د کندهار البته د سیمې له غوره او ښو شاعرانو څخه دی. له نامه سره به ډېر خلک اشنا یاست. ښاغلی محبوب مشتاق چې د ښه شعر لیکلو او د ښه قلم خاوند دی. همدارنګه په رسنیو کې ډېر فعاله پاتې شوی دی. زار صاحب هم په اړه یو څه ویل لري. زه د محبوب صاحب د لهجې او د نرم گفتار او رفتار ډېر ځانګړی مینوال یم. نو اوس غواړو چې پر موږ او لیدونکو باندې یو وي دوه یي درې چار څو غزلونه یې راباندې پیرزو یې کړي او موږ یې واورو خوند ځینې واخلو. مهرباني ډېره زیاته مننه ګران او قدرمن زر صاحب. پیل کې ګران مطیع الله جان ته، زر صاحب ته، چنار صاحب ته او د دوی ډېرې پتمنې کورنۍ ته د مطیع الله جان د واده ډېره زیات مبارکي وایم او خوشحاله یو چې د ده د واده څخه یو ورځ دوی وروسته په دې رنګین ماښام کې راټول سوي او د ډېرو خوږو او ګلالیو ملګرو سره یو ځای یو. د دې تر څنګ چې مشاعره ده د همطبۍ او مجلس هم دی تر څو لا ډېر دغه بانډار رنګین سي. پیل کې دوه درې بیته به ووایو او بیا له هغه څخه وروسته بیا غزلونه ډېر دي. نو خدای دې وکړي چې د لیدونکو او دلته په مجلس کې د برخوالو د خوښې وړ وګرځېږي. نو بیت داسې دی چې نه د آرام ستوري راخیږي نه سپوږمۍ د آرام، نه د آرام ستوري راخیږي نه سپوږمۍ د آرام، له انسانانو خالي سوې د نړۍ د آرام. او یو بل بیت دی په هر صورت باندې هغه بیا ډېر کله دا بیت مینانو ته راجع کېږي. هغه حیران صاحب وایي چې د بایللې مینې یاد مې زړه ته راغلی، د بایللې مینې یاد مې زړه ته راغلی، د ملګري په واده کې غلی ناست یم. نو کله کله ځینې شیبې داسې چې سړی یو ځای ته ځي واقعا ځینې تیر وختونه او یادونه یې ورپه زړه کېږي په هغه خاص شادیو کې. زر صاحب محترمه یو د لنډ بحر غزل شریکول غواړم. همت صاحب وایي چې د خدای رحم دی کرم دی، د خدای رحم دی کرم دی، زړه مې تا ته محترم دی او د درد لارې لنډې نه سوې، د درد لارې لنډې نه سوې، ژوند تر اوسه جهنم دی او زما بس دی خوږه خدایه، زما بس دی خوږه خدایه، یار که ډېر دی او که کم دی او چې خاموشه مو تل ساتې
چې خاموشه متل ساعتې باچا دی که دی هم چم دی او د پردي وطن ماښامه د پردي وطن ماښامه زړه مې زخم دی قلم دی او مکتبونه دي بېهورو مکتبونه دي بېهورو ته به وایه چې ماتم دی او وروستی بیت یې دی سترګې تل له غوسې ډکې دغه کار دی د لړم دی او د خدای رحم دی کرم دی زړه مې تا ته محترم دی د درد لارې لنډې نه سوې ژوند تر اوسه جهنم دی. شعرونه ډېر زیات دي نو ښه دی چې نور ملګرو ته هم ډېره زیاته مننه مشتاق صاحب محترم. بل راونډ در باندې راو داسې په اسانه نه سره پرېږدو ولې نه خیر هڅاند زموږ په دغه کلي کې عجبه دستور یو کې خبر لس ورولي چې واده د یو چا زوم چې خوا نه بدي ګرانو دوستانو دی خو نو نن یې دومره شپه ده د واده او موږ راتښتولي دي دلته په زور راوستلي خدای خبر چې پر زړه مې څه راته تېرېږي نو خیر مصاف ډېر کار ولر دوستانو یو داسې سړی چې تاسو به د چینل له لارې هر ورځ یې ویني هر وخت یې ویني خو دی د دې تر څنګ نور کمالونه هم ډېر لري خو دا دی چې خپل هم شاعر دی شاید تاسو په دې ځینو شیانو باندې دوخ به نه یې ویلي خو تاسو شاید ورسره بلد نه یاست نو زر صاحب محترم چې دی د 2014 راهیسه د ده د خولې څخه شعر لیکي نو ګوره چې په کشرتوب کې انسان خو فطرتي شاعر وای پیدا کېږي د 2014 څخه دی شعر لیکي تقریبا 10 کاله شاوخوا نو د زر صاحب څخه شعر اورو نن یې په ډیپلوما کې ځینې اورو وروسته به بیا ترنم هم راته وکړي مهرباني زر صاحب. قدرمنو لیدونکو اخر نوبت پر ما راوستی او همت صاحب زه چې کله د شاعرانو په مجلس کې کښېنم دا یوه خبره زه تکرار کوم چې وایي یو مارګیر یا هغه د پېښوریانو په اصطلاح پاړوګر په خپله ټوکرۍ کې څو ماران په شا وه داسې بې سرنوشته روانو په دا مابینځ کې یو چینجی هم پکښې پروت په دا مارانو کې در یو ځای چې ولاړه بر دا چینجي سر راپورته کړي ولا ښه دا موږ ماران یې چیرې روان کړي یو ګر سره نو زه چې د شاعرانو په دغه مجلس کې کښېنم بره ځان داسې شاعر راته معلومېږي چې دا موږ ماران یې چیرې روان کړي که څه شاعر خو نه یم یو څو بیته دي ډېر زاړه دي هر څه هېرېږي حتی ځان هېرېږي هر څه هېرېږي حتی ځان هېرېږي دا نه منمه چې جانان هېرېږي او ستا په یو څو پستو خبرو یاره ستا په یو څو پستو خبرو یاره له ما غمونه د هجران هېرېږي او د یار بیلتون لکه د غاښ دردونه د یار بیلتون لکه د غاښ دردونه له سړي مځکه و اسمان یېرېږي د لږ قدرت او د چوکۍ په خاطر د لږ قدرت او د چوکۍ په خاطر له ځینو خلکو خپل وجدان هېرېږي او ستا بېروخۍ که پایان ونه موندی ستا بېروخۍ که پایان ونه موندی له ضربه ورو ورو خپل ارمان هېرېږي او هر څه هېرېږي حتی ځان هېرېږي دا نه منمه چې جانان هېرېږي خدای دې وکړي چې غاړې مې خلاصې کړي یې او طاوله وایي هر څه هېرېږي د احمد اوس دا نه هېرېږي تا دا ستا شعرونه ولې ماته نه راکوي چې زمزمه کړم هغه د هغه ولې واورېدې مال دا څنګه ناوله د شعر تر اوسه مې نه دی لیدلی نو زر صاحب دا دې نه دي را سره شریک کړي دا ولې شپه مې درته ویلې د نکروز په شپه ښه هغه لږ چې زه د خوب وم که څنګه خبرې وکړې تا دا دې ولې نه دي را سره شریک کړي ژوند نامرده به پر داسې ځای تمام سي په دنیا کې چې د ښکلي کار ته پام سي یو دغه بیت یې دوستانو او بل ستا پخلاینې ته مې کومه طریقه نه کړه کار لکه د ورکې کیلې کلف د خلاصېدو ووتې دا دوه هغه بیتونه دي چې د زر صاحب په شاعري کې زما فیورټ هغه زړه ته راتېر بیتونه دي نو زر صاحب دي همداسې زر واوسېږي سمین صاحب ډېره مننه یا هغه خو ته ډېر لرې دا فیورټ دي دوستانو یو بل سړی
یو بل سړی هم راورسېدی زموږ صوفي ورور مثال صاحب ته هم ښه راغلاست وایي ګرانو دوستانو اوس راورسېدی مثال صاحب په شعر اماده کې د خیره سره وار رسېدلی دی ښاغلي حیات خان همت ته همت صاحب خپل شعرونه بیتونه را سره شریک مهرباني همت صاحب او دوه بیته دي وروسته بیا یو غزل ده بیا دې سترګې د جانان ولور تا وړي بیا دې سترګې د جانان ولور تا وړي او ځانه پای به مو خبره شور تا وړي او ته زما سوې رقیبان به خامخا وي ته زما سوې رقیبان به خامخا وي غله همیش د پیسهداره کور تا وړي څه وایي واه غزل ده ارشاد دا لیونتوب دی او کیا داغه دی زور د وطن دا لیونتوب دی او کیا داغه دی زور د وطن زه د عرب پر طلا نه ورکوم سکور د وطن او زما که غاړې خلاصوې بچی جوړ که هیواد زما که غاړې خلاصوې بچی جوړ که هیواد پر ما که پور وي نو یوازې به وي پور د وطن او ښځې خوږې دي خو عادي هم ځان ته وایي عادي ښځې خوږې دي خو عادي هم ځان ته وایي عادي څنګه به ورکم د جنت پر هورو مور د وطن او مجنون می دواړه لاسه ښکل کړل ویل پیره زما مجنون می دواړه لاسه ښکل کړه ویل پیره زما زه د لیلې په تور یم تور ته یې په تور د وطن او وی پښتونخوا به همیشه داسې پیغور د وطن وی پښتونخوا به همیشه داسې پیغور د وطن لکه چې تللی وي د کوره څخه مژور د وطن وی پښتونخوا به همیشه داسې پیغور د وطن لکه چې تللی وي د کوره څخه مژور د وطن او نه وایم خدایه مګر هسې بې اختیاره وایم نه وایم خدایه مګر هسې بې اختیاره وایم لمونځ کوم تا لره او مخ مې دې پر لور د وطن او څومره چې سوځم د بیلتون د ساړه ژمي څخه څومره چې سوځم د بیلتون د ساړه ژمي څخه دومره مې نه سوځوي و همته اور د وطن جار سه لیدونکو همت لږ چې په ما یو ورځ ما په خپرونه کې ورته ویله مال زه خو نه د لنډۍ په کرکټر کې ومه لیونتبره کرکټر و نه معنا دا شان ما نه دي خوړی یا نه به پوهېږم ما له هغه وخت چې منم یې ماته چې د وطن شعر راته ووایه نو لږ چې هغه یې په ذهن کې وه او دی غواړي چې هر وار د وطن شعر ماته ووایي او زما په بدن کې وروښکې راشي هغه لکه دا اوس شو وایي او همت صاحب داسې فکر کوي چې زما پر نوبت به زه په دا یوه غزل خلاصېږم هغسې نه ده ته غلط فکر کوي او بله یوه خبر بله د همت صاحب پر برابر چې د هر شاعر ځان ته یو انداز دی یو سټایل دی د ده سټایل بیا دا دی بس دغه هر بیت و دغه سره بس هغه حرکات ورسره کوي هغه رقم یو ورځ کتاب په لاس کې او خپرونه کې ما پر پام وکړه زه د څه هم زه د لنډۍ ارماني په کرکټر کې وم مګر بیا ما پر پام ول دا کتاب یې داسې نیولی ول دنیا در پسې واړوي مخ کتاب یې داسې کوي هغه دې کوم بیت په یاد دي همت صاحب و چې بیا در پسې واړوي دنیا مخ کتاب یې داسې کوي نو دغه انداز ما ته ډېر خوند راکوي انسان بس ورجذب کړي د ده خوا ته یې بره فکر چې دی یو شی کوي اخته دی ارشاد ستاسو مینه ده غزل ده د سره که را پرېوتم اوږو نیولی یم د سره که را پرېوتم اوږو نیولی یم دستار یم له خاورو په رشتو نیولی یم بدبخته یم غم لکه غبار په پښو کې یوړم بدبخته یم غم لکه غبار په پښو کې یوړم خوشبخته یم د ښار ټولو شیشو نیولی یم او زه شمه یم خو داسې چې بې اوره هم سوځېږم زه شمه یم خو داسې چې بې اوره هم سوځېږم
ای بخته تا د لاس پر ځای تر پښو نیولی یم او زه وینم چې ستا زلفې راته لاس ښوروي راسه زه وینم چې ستا زلفې راته لاس ښوروي راسه زه څه وکم سړیه زه پښتو نیولی یم او تر اوسه دې نرۍ نرۍ وعدو نیولی یم تر اوسه دې نرۍ نرۍ وعدو نیولی یم تر اوسه دې د غڼې په تارو نیولی یم او تر اوسه دې نرۍ نرۍ وعدو نیولی یم تر اوسه دې د غڼې په تارو نیولی یم او تر څو به د همته څه بار بار شعرونه غواړې دا دې تا ته ډالۍ تر څو به د همته څه بار بار شعرونه غواړې ته ووایه جانانه تا په څو پیسو نیولی یم دا ژبه یادوم تر څو لرم لیمه ورپسې او دا شعر په یاد یې تاوله په اشپزخانه کې دا وختي دا اوس تا را سره وایي دا ټول ومتا وایي ما هم در سره وایي په پای کې کېدای شي ستا په یاد چې ښي غبار و دا چې هلته بیا طاوله درته تشریح کولو په اشپزخانه کې موږ بیا په اشپزخانه کې چې ما او دی کار کوو نو موږ لاسونه په وړو یې په غوړو کې به سخته یو اشپزخانه ده نو په داش کې مو لاسونه وروره وځي وننوځي نو احمد هلته راته ناست وي بس د همت صاحب کتاب ورسره یي د درویش دراني صاحب کتاب ورسره یي او د رحمان بابا کتاب ورسره یي سمین صاحب چې بیا کله راسي هر وخت کتاب زما د لاسه وکاږي دلته ما پر شعر خوند اخیستی همت صاحب نو نیم شعر مې ویلی ښه زر صاحب هم ښه راته متوجه نه هلته کار هم کوي بس خوند یې پر اخیستی نو تشریح هم پر کوي پر دا شعرو باندې کوم وخت چې سمین راسي دلته شعر نیمایي ته رسېدلی نو زه بیا مخته یم د سر چې روغبړ مغبړ وکړو بیرته بیا شعر شروع ادامه ورکو دی چې راسي ته راکړه احمده دا کتاب چې وکړه زه به ساخم زه کتاب وایم نه چې زه رنګ نه در بدو بس چې راسي ته راکړه احمده کتاب خویواري ووایه یو شعر ته ووایه یو ځای یو نیم بیتۍ یو څه شی دا دی چې غم جوړ وي د ژوند زه هلته په کار یم د کفن غوندې په هر مړي هوار یم دا رقم چې هم را سره کوي او جالبه دا ده همت صاحب چې د امازې اواز واورم بس دستي مې په فکر کې راوګرځي چې ولاکه دې خوند پر واخلې همت صاحب شعر واورم په بدن کې مې ورشک سي دی چې د سمیر غږ واوري بیا د شعر خانه ورخرابوي او جالبه دا دی همت صاحب چې د رحمان بابا او د کاروان صاحب د درویش دراني او استاد کتابونه هلته پراته دي موږ دی راته وایي جالبه دا د زه ورته تشریح کوم ځینې وخت دی داسې سکته وکړي پر یو بیت باندې چې معنا ونیسه تشریح کړه زه هلته په څواله ځان اخته کړم خو هغه زما در سویې ډېر لوړ دي دته مخته ځه زنګ د غول معنا ته څه شعرونه ډېر لوړ دي بهر ورته مخته ځه نو دوستانو رنګ یې راباد کړي د رنګ بدې به څه رنګ بد پور چې د سل کې در شل واوړي به راځم حساب نه ورته کړو نو ګرانو دوستانو بلال مثال زموږ خوږ ملګری او زموږ د ادبي بانډارو مالګه هر وخت مو بس مجلسونه په ښایسته یي مثال صاحب هم را رسېدلی دي په خیر راسې مثال صاحب نو د ده شعرونه هم در باندې اورو او د ده د خولې څخه بیا په دې خاطر واورئ ځکه چې مثال صاحب هم یو وخت ډېر شوخ شعرونه هم یو وخت لیکله هغه پر دغه باندې یو وخت یو شعر لیکلی ایډیټر هم دی بل شعر غلا کوي لکه فرق صاحب ایډیټر هم دی او د مثال صاحب د شعر څخه به وروسته بیا د زمزمو لړۍ را پیل کړو د خیره سره ترنمونه او زمزمې به واورو خو هغه به انشاءالله دوه کسي نو مهرباني قدرمن مثال صاحب ډېره مننه سیمین صاحب غزل نوی دی جار تر ښکلاګانو کوم مقام ته یې راوړي یو جار تر ښکلاګانو کوم مقام ته یې راوړي یو دود د سپلنو سو تر هر حسن ګرځېدلی یو
موږ د مکې پر ګرمو شګو د احد نارې موږ د مکې پر ګرمو شګو د احد نارې سوچ د بغاوت یو تر هر فکره رسېدلي یو او ژوند د یاره څو چې موږ خبرېږو کار به ختم وي ژوند د یاره څو چې موږ خبرېږو کار به ختم وي ژوند د یاره څه و بې بقا ځای ته راغلي یو او وزغمه وطنه ناسالي اولاد دې وزغمه وزغمه وطنه ناسالي اولاد دې وزغمه کرښې د تقدیر یو را په تا پسې لیکلي یو او هغه چې مثال ورته سپینې څهرې تورې سي هغه چې مثال ورته سپینې څهرې تورې سي بخت ناځوانه داسې آینو ته درولي ډېره مننه بسمیل صاحب وایي احمد صاحب وایي د دې وخت منافقین دوه مخې نه دي د دې وخت منافقین دوه مخې نه دي په شپږ اړخه څرګندېږي لکه خښته او په جواب کې احمد صاحب وایي په جواب کې نه البته احمد صاحب وایي کاشکې شپږ مخه درلودی لکه خښته اوس خو مخ د خلکو ورک سو لکه ګین بالکل نو احمد صاحب او بسمیل صاحب د مثال صاحب سره ژوندي ډېره مننه قدرمن مثال صاحب راځو زموږ خوږژبې او د ښکلې حنجرې لرونکي پر ما ډېر قدر لري ملګری مې دي مخامخ راته ناست ډېر بې صفت نه کوم بیا ځان ځینې ورک نه سي احمد باچا ته راځو اجازه ده یار خالد پر رخسار باید چی وینا جانا پر دې باغ یو چوکیدار باید چی وینا جانا یار خالد پر رخسار باید چی وینا جانا پر دې باغ یو چوکیدار باید چی وینا جانا خرڅوم به بنګړي پر هورو باندې خرڅوم به بنګړي پر هورو باندې په جنت کې خو یو کار باید چی وینا جانا په جنت کې خو یو کار باید چې وینا جانا خپل لاسونه هم تړم بې باورې ده خپل لاسونه هم تړم بې باورې ده د خپل ځان څخه هم ډار باید چې وینا جانا د خپل ځان څخه هم ډار باید چې وینا جانا خرڅوم به بنګړي پر هورو باندې خرڅوم به بنګړي پر هورو باندې په جنت کې خو یو کار باید چې وینا جانا په جنت کې خو یو کار باید چې وینا جانا تاشکنځلې راته وکړې ما دعاوې تاشکنځلې راته وکړې ما دعاوې د ګزار وروسته ګزار باید چې وینا جانا د ګزار وروسته ګزار باید چې وینا جانا خرڅوم به بنګړي پر هورو باندې خرڅوم به بنګړي پر هورو باندې په جنت کې خو یو کار باید چې وینا جانا په جنت کې خو یو کار باید چې وینا جانا ستا و زړه ته د ورتلو یو لاره پرېږده ستا و زړه ته د ورتلو یو لاره پرېږده پر دې غره باندې یو لار باید چې وینا جانا پر دې غره باندې یو لار باید چې وینا جانا خرڅوم به بنګړي پر هورو باندې خرڅوم به بنګړي پر هورو باندې په جنت کې خو یو کار باید چې وینا جانا په جنت کې خو یو کار باید چې وینا جانا لرکې بګیلا مکوا همتا لرکې بګیلا مکوا همتا په دې فلم کې غدار باید چې وینا جانا په دې فلم کې غدار باید چې وینا جانا خرڅوم به بنګړي پر هورو باندې خرڅوم به بنګړي پر هورو باندې په جنت کې خو یو کار باید چې وینا جانا یار خالد پر رخسار باید چې وینا جانا
پر دې باغ یو چوکیدار باید چې وینا جانا خرڅومه به بنګړي پر هورو باندې خرڅومه به بنګړي پر هورو باندې په جنت کې خو یو کار باید چې وینا جانا په جنت کې خو یو کار باید چې وینا جانا بس نو ما د همت صاحب صفت وکړي چې هغه د لاسو حرکات کوي دی په داخل کې داسې کې وایي همت داسې وټکوي چې معنا یاد داسې کې چې ستا که سره فکر دی څه چی شو او خوند یې نو په وکړي دا یو شی دی اوس راځو زموږ د ټیم هغه سرټیم ته چې شو سرکتارو که سرلاړو د انځورو ده سرلاړو سرکتار یا دغه و کار چې کوي خوندور انځور خو نو اوس په د یو شی درته ووایي اول یو څه ورته ووایه وایو خبر خو ته یو ډېر ښایسته غزل دی د ټول کتاب په څېر دغه هم یو ډېره زوروره غزل ده او زما خوښه ده نو یو هندی زوړ کمپوز دی په هغه کې وایم هیله د خوښ مو سي دلته مو خوراک تر هغه اندازې کړی دی ول یو کس ژړل بل ورته ولې ژاړې ول ډېره ډوډۍ مې خوړل د پر نس مې ځار دی ول کپات یې راکړه ول د کپې ځای نسته په دغه ژاړم نو ډوډۍ مو تر هغه اندازې خوړلې چې اوس د کپې ځای نسته نو چې غږ به مو څنګه راووځي احمد خو غاړې خلاصې کړلې بیا یې په فارسي ووایه هغه څنګه دی وایي مړه خېټه فارسي وایي په فارسي به بیا خوند کوشش وکړو که پښتو سمه سره ورسول ارشاد همت صاحب وایي هغه ستا یو له غزلو څه دی چې زما ډېر خوښ دی کله مصرې له سترګو ځي کله مصرې له سترګو ځي کله مې تورې اوښکې زما په وجود کې وچې سوي دي دا نورې اوښکې زما په وجود کې وچې سوي دي دا نورې اوښکې کله مصرې له سترګو ځي ستا د تګ غږ مې مکمل سیسټم راګډوډ کړي ستا د تګ غږ مې مکمل سیسټم راګډوډ کړي ستا د تګ غږ مې مکمل سیسټم راګډوډ کړي سترګې مې چیغې در وهي تر خولې مې اورې اوښکې سترګې مې چیغې در وهي تر خولې مې اورې اوښکې کله مصرې له سترګو ځي کله مې تورې اوښکې زما په وجود کې وچې سوي دي دا نورې اوښکې زما په وجود کې وچې سوي دي دا نورې اوښکې مور مې رایاده سول عجبه معجزه پیښه سوه مور مې رایاده سول عجبه معجزه پیښه سوه مور مې رایاده سول عجبه معجزه پیښه سول راوچولې مې تمامه ورځ خپل سیوري اوښکې راوچولې مې تمامه ورځ خپل سیوري اوښکې زما په وجود کې وچې سوي دي دا نورې اوښکې
لمر چې رخصت اخلي هر وخت د اسمان زړه راډک سي لمر چې رخصت اخلي هر وخت د اسمان زړه راډک سي لمر چې رخصت اخلي هر وخت د اسمان زړه راډک سي ورڅخه توی سي هره شپه پر ګریوان ستوري وشکي ورڅخه توی سي هره شپه پر ګریوان ستوري وشکي کله مې سرې له سترګو ځي کله مې تورې وشکي ګرانو دوستانو زمزمې خو زه راخیستې وم بس دا یو عادت لرم د ټلیفون شاته بس سینس ډېر یو حساس پړاو ته ورسېږي نو ډېره مننه قدرمن زر صاحب په بل نوبت کې به انشاءالله بل شعر ته آمادګي ونیسي راځو زموږ بل خوږ ملګري بلال مثال صاحب ته بلال مثال صاحب چې څه راته آماده کړي دي په ترنم کې ورڅخه واورو مهرباني قدرمن مثال صاحب ډېره مننه سیمین صاحب زم سره زکام یم زر صاحب هغه دغه چم راسه اوس زکام اواز بیا هغه دغه ته هغه ایکو ته ضرورت نه لري بس خپل ایکو ورسره یو ځای کېږي د ملا بابک یو شعر دی واه زه به یو خبره وکړم هو زموږ ستاسې یو مشر ملګری دی شاعر دی هو چې هر څوک به سټیج ته ولاړ سول ما خپل ماتو ګډ یو څو بیتونه ونه ولې وایه چې ماتو ګډ دی خو سم سره برابر یې که ماتو نو ته م اوس داسې ولا زکام دغه هغه څنګه یو هغه ما لا وویلې ته فکر وکړه نو ته خو باید ووایې ستا دا خبره وکړه زما هغه سترګو ته ودرېد شیخ څارې د پلنه شیم ما یې کور لیدلی دی د کتلې د عشق تورې ما یې زور لیدلی دی د کتلې د عشق تورې ما یې زور لیدلی دی دا اوږده کیسه د زلفو دا لنډۍ دعوا د زهد دا اوږده کیسه د زلفو دا لنډۍ دعوا د زهد دا لنډۍ دعوا د زهد د یې تار لیدلی نه دی ما یې تور لیدلی دی د کتلې د عشق تورې ما یې زور لیدلی دی پښتنې په کتو نه دي ګرانې زما به یې ویله پښتنې په کتو نه دي ګرانې زما به یې ویله ګرانې زما به یې ویله ورورې ګوره خورې غواړه ما دې ورور لیدلی دی د کتلې د عشق تورې ما یې زور لیدلی دی پنجابي تیل یې وهلي لاس یې نه ټینګوي لاس پنجابي تیل یې وهلي لاس یې نه ټینګوي لاس لاس یې نه ټینګوي لاس
خدای خیر مکړې پښتو ته خان لاهور لیدلی دی خدای خیر مکړې پښتو ته خان لاهور لیدلی دی چاته وژاړم چې څوک مې سوځوي د خاطر خونه چاته وژاړم چې څوک مې سوځوي د خاطر خونه سوځوي د خاطر خونه نه یې دود نه یې لمبسته نه چا اور لیدلی دی د کتلې د عشق تورې ما یې زور لیدلی دی شیخ یې څاري د پلنشي ما یې کور لیدلی دی د کتلې د عشق تورې ما یې زور لیدلی دی ډېر ښایسته قدرمن مثال صاحب دوستانو راګرځو دوه نورو خوږ ژبو ته احمد او زر صاحب دوی به په خپلو ګډو اوازونو کې یو شی راسره ووایي نو لیدونکو دا و ټولو چا خپل غزلونه وویل چا د همت وویل او خوند یې په وکړي خو لیدونکي چې د کوم شي په تمه دي هغه ستا او د ده لنډیو کاکړیو ټپیو په دغه لیدونکي ډېره غوښتنه کوي په کمنټرو کې په هغه موږ چې تېر وارې د پنجبایي د میلې څخه راتلو هغه په آخري د ولاګ په آخري برخه کې چې دوی په موټر کې سره زمزمه کړلې اوازونه چې مې سره پورته سوه جانان می ستوري د اسمان دی نور خطای سم نه می زړه صبر کوي نه جانان می ولاړې اسماني سو اسمان چمځکې ترازې قیامت بوي نه ستا د یارۍ محتاج نه یم که بل ته غږ وکم په ناز به مې ساتي نه په کور کې بیا د لوښو غږ دی یا میلمانه دي یا به ما چلا کوي نه کوز د مینه د ولي ژاړې مشکه راسي میلمانه راغلي دي نه یا به دې هسې زړګی بد وي یا به دې بل ما نشه موندلی وي نه جانان خپل وطن ته راسه غمازان ستا په جدای اختر کوي نه جانان دومره راسره وای لکه برېښنا چې د باران سره وي نه پرنه خبره مروره واوره خبره زه دې نه پخلا کومه غم مې په زور ځان ته پیدا کوي زه د جانان پر کوڅه بیا راغلی یمه او دا مرور مرور ګرځه که مې پخلا کړې د هندوې زوی به یمه خاوند بیا دې ما خستن کی له نارضا کټه مې رېږدي اندامونه خاوند دا به دې رضا وي چې د ځوانۍ عمر په غم کې تېرومه خاوند دا به دې رضا وي چې نور دې ګل کړل زه غوټۍ ورژېدمه د یارانې لارې اوږدې دي یاران له ما سره په لنډو لارو ځینه د حسن حد پر تا تمام دی
خوی دې د 2 روپو نه دی څه یې کړمه مازیګر مه ګوره ما ګوره مازیګر تلوي زه به کله کله یمه مازیګری دې شرې مه کړه ته به د ناز شرا کوې رښتیا به سینه جانان راسکه دیدن کړې د زکندن خولې په ما راغلې دینه په زکندن مې را حاضر سه چې په سلګو کې سترګې تا ته واړومه زه او جانان په قد کې یو تر مایه لوړ چې د لونګۍ زرین تارونه رانجه د تورو سترګو کار دی زه یې په شنو پورې کوم لو پر یمه و یار مې پر شنو سترګو مین دی اوس به دا تورې سترګې چیرې بدلومه مځکې ته لاس که خاورې ښکل کړه لایق مې نه یې خو بس خدای درکړی یمه په آخرت کې بنارې کړم چې نادانې وه په ګناه نه پوهېدمه په اوښکو لوند ګریوان مې ګوره ستا له پېغوره مور په کور بند کړې یمه ما د لونګو لاړ موندلې د لونګین مېرمنې وشمېره لالونه پر یارانه پښېمان ته وایه یارې دې نه کړې خو پښتو دې وپالینه او چې د یارۍ لایق دې نه یم د غلامۍ دعوا کوم غلام دې یمه په ما دې کړې څه بلا ده چې و دې نه وینم نرۍ ته به مې وینه چې غم جوړ وي د ژوند زهل ته پکار یم او پکار یم د کفن غوندې پر هر مړي هوار یم او هوار یم یو بیرغ یو دا نصیب دی چې یو داسې یو بیرغ یو دا نصیب دی چې یو داسې یو بیرغ یو دا نصیب دی چې یو داسې ته پر سر د ارګ ولاړ زه پر مزار یم او مزار یم ته پر سر د ارګ ولاړ زه پر مزار یم او مزار یم لحد نه دی سم د مستي پیغلې غېږده لحد نه دی سم د مستي پیغلې غېږده لحد نه دی سم د مستي پیغلې غېږده په تابت کې د خپل کلي د چنار یم او چنار یم په تابت کې د خپل کلي د چنار یم او چنار یم په اتڼ سوم چې یار ټوله یاران غوښتي په اتڼ سوم چې یار ټوله یاران غوښتي په اتڼ سوم چې یار ټوله یاران غوښتي بیرته کښېنستم چې ځکه له د یار یم او د یار یم بیرته کښېنستم چې ځکه له د یار یم او د یار یم
زما د مرګه شر کې ته هم ورسره وې زما د مرګه شر کې ته هم ورسره وې زما د مرګه شر کې ته هم ورسره وې ځان ستا څه خاطر هر سړي ازار یم او ازار یم ځان ستا څه خاطر هر سړي ازار یم او ازار یم عشق نادیده پر نادید ځای دې زخمي کړم عشق نادیده پر نادید ځای دې زخمي کړم عشق نادیده پر نادید ځای دې زخمي کړم تن مې روغ دی خو پر روح پر هار یم او پر هار یم تن مې روغ دی خو پر روح پر هار یم او پر هار یم که غبار یم د دشمن سترګو ته یمه که غبار یم د دشمن سترګو ته یمه که غبار یم د دشمن سترګو ته یمه حسینه چې پر هنداره باندې بار یم حسینه چې پر هنداره باندې بار یم دومره وخت کېږي همته پر دې لار یم دومره وخت کېږي همته پر دې لار یم دومره وخت کېږي همته پر دې لار یم اوس مې هېر دی چې د چا په انتظار یم اوس مې هېر دی چې د چا په انتظار یم چې غم جوړ وي د ژوند زهل ته پکار یم او پکار یم د کفن غوندې پر هر مړی اوار یم او هوار یم لیدونکو بنډار په بل مخ واوښتی دلته شپه پخه ده تقریبا په کم 11 بجې دي نو د یارانو څه پښه در چوکاټ واوښتله د هغه دا ښه دی چې د پای ټکي ورته کښېږدو نه غواړو چې شپه په دغه کې وکړو تاسو ته معلومه ده چې زه کم ځای ښه یم نور به دغسې موږ خپل بنډار وکړو ستاسو سره خدای پاماني کوو پر خدای مو سپارو ډېره مننه